عموما دا شاعر چې کله څه کلام پیش کړي نو د چې داد ورته میلو شي ډېر زیات خوشحالېږي او که دا ووایو چې دا شاعر دا کلام د داد دپاره وایي نو غلطه خبره به ډېره نه وي. اوس شاعر چې څه خبره هم کوي نو سامعین چې کوم ناست دي نو هغوی ته په جواب کې به داد ورکوي، کو دی ځان ته خیرې کوي، کو کنځل کوي او کو بل څه وایي خلک داد ورکوي. همدا خبره ما په یو مزاحیه انداز کې په یو کلام کې پیش کړې ده. د کلام عنوان دی چې د شاعر کلام او د خلقو داد. ما وی یار کړم بې عزته ته وې واوا، ما وی یار کړم بې عزته ته وې واوا، او زه یې ویستم د مالته ته وې ډېر ښه، او زه ویم ډېر یم بدقسمته ته وې حد دی، او زه ویم رور یې راکړه لته ته وې شاباش. بله کړې ده زه ویم زړه زما ارې دی ته وې واوا، زه ویم زړه زما ارې دی ته وې واوا، او زه ویم جون مې ټول ایرې دی ته وې ډېر ښه، او په وجود مې رپرپې دی ته وې حد دی، او زه ویم پلار یې راپسې دی ته وې شاباش. بله کړې ده زه ویم سم یې د خندا کړم ته وې واوا، زه ویم سم یې د خندا کړم ته وې واوا، زه ویم چمکې یې رسوا کړم ته وې ډېر ښه، او زه ویم خلاص یې د حیا کړم ته وې حد دی، او ډېر یې سپک په بوډۍ نیا کړم ته وې شاباش. او دا بله کړې ده زه ویم مرمه سا مې خیجي ته وې واوا، زه ویم مرمه سا مې خیجي ته وې واوا، او زه ویم زړه زما رجیږي ته وې ډېر ښه، او زه ویم جون مې تبا کېږي ته وې حد دی، او زه ویم مور راته ګورېږي ته وې شاباش. او دا بل کړې ده زه ویم اور را باندې بل دی ته وې واوا، زه ویم اور را باندې بل دی ته وې واوا، او دا ریبار د رقیب مل دی ته وې ډېر ښه، او د اشنا مینه کې چل دی ته وې حد دی، او ما ته هر یو سړی غل دی ته وې شاباش. او د اخري کړې ده چې زه ویم مینه سربازي ده ته وې واوا، زه ویم مینه سربازي ده ته وې واوا، او زما مرګ باندې راضي ده ته وې ډېر ښه، او د یار مینه غرضي ده ته وې حد دی، غلطي ټوله د قاضي ده ته وې شاباش. السلام.